السلام علیکم د ذهن افیشل یوټیوب چینل ګرانو هوګو لیدونکو په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ خوشاله یاستئ او لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د AI ویډیو جوړول طریقه دروښیم چې څنګه کولی شو موږ په AI باندې داسې یو ویډیو جوړ کړو چې هغه بیخي د اصلي ویډیو سره فرق ونه شي او بل دا چې دغه ویډیوګان تاسو دا نه چې صرف دا کوم چې ما تاسو ته شو کړله دغسې ویډیو تاسو جوړولی شئ بلکې تاسو هر رقم چې څه ورته ووایئ چې داسې ویډیو راته جوړه کړه داسې ویډیو راته جوړه کړه نو تاسو یې جوړولی شئ مکمل نو د اصلي ویډیو سره به هیڅ فرق نه وي څوک به داسې فکر ونه کړي چې دا AI ویډیو ده نو راځو ویډیو په طرف باندې له ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو نه یو درخواست کوم چې ذهن افیشل یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ دا ځکه کله چې موږ ویډیو اپلوډ کوو معلوماتي ویډیو هر رقم ویډیو وي نو هغه به تاسو ته په وخت باندې رسیږي ځکه موږ یوازې دا نه بلکې ډېرې مفیدې او ښه ویډیوګانې معلوماتي ویډیوګانې ټیکنیکل برخه کې موږ تاسو ته اپلوډ کوو نو هغوی نه به هم تاسو خبر شئ راځو تاسو به راشئ کروم براوزر ته سمه ده کروم براوزر ته چې کله راغلی تاسو به دلته په دې کروم سرچ کې ولیکئ ګوګل او بیا به فاصله ووهئ بیا به ولیکئ AI بیا به فاصله بیا سټوډیو سمه ده په همدغه رقم باندې به تاسو دا ولیکئ کله چې ولیکل دلته تاسو ته دغه ویب سایټ راځي سمه ده دغه اول ویب سایټ به تاسو کلیک کړئ دلته به ګورئ ورته aistudio.google.com دا چې پکې و دا به تاسو کلیک کړئ کله چې په دې باندې کلیک واخیسته ګورئ تاسو ته به یو بله صفحه خلاصه شي دا صفحه به تاسو ته راشي کله چې دا صفحه تاسو ته راغله تاسو به راشئ خپل موبایل کې به تاسو یو VPN انسټال کړئ او هغه به کنیکټ کړئ سمه ده ځکه چې دا په افغانستان کار نه کوي نو زه VPN کنیکټ کوم دا د VPN ما کلیک پرې وکړو خلاص مې کړو زه غواړم دا کنیکټ کوم کنیکټ کوم مې ښه دا د کنیکټ شو بیرته راځم دغه ته راځم دې صفحه کې به تاسو کله چې VPN کنیکټ کو تاسو به دلته راشئ او په دې باندې به کلیک واخلئ کله چې په دې کلیک واخیسته نو تاسو ته به اصلي صفحه خلاصه شي شاید ځینې ملګري په خارج کې وي یا بل هیواد کې وي هغه دا ویډیو ګوري نو هغوی ته به ډایرکټ دا صفحه خلاصه شي کله چې دا صفحه خلاصه شوه دلته به تاسو په دغه درې کرښو باندې کلیک واخلئ ټولو نه اول سمه ده کله چې په دې کلیک واخیسته دلته به لاندې تاسو اکاونټ لاګین کړئ ما خو اکاونټ لاګین کړی دی ساده په جیمیل سره لاګین کېږي سمه ده دا به تاسو لاګین کړئ کله چې دا لاګین کو بیا به تاسو څه وکړئ د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دلته به تاسو په دغه ویډیو GEN جنریشن یا جنریټ باندې ویډیو جنریټ باندې به تاسو کلیک واخلئ GEN لیکلی ده سمه ده په دې چې کله تاسو کلیک وکړو نو تاسو ته به بله صفحه خلاصه شي دا صفحه به تاسو ته راشي ګوره په دې صفحه کې تاسو اوس به دلته پرامپټ لیکئ یعنې یو خبره به لیکئ چې څه رقم ویډیو تاسو ته جوړه کړي دغه ځای کې به تاسو اوس یو څه لیکئ په انګلیسي به لیکئ ښه اوس انګلیسي تاسو نشئ لیکلی تاسو لاړ شئ چټ GPT ته هلته پښتو کې ولیکئ ورته لیکئ دا ورته ووایئ چې دا ماته انګلیسي ته ترجمه کړه کله چې انګلیسي خط درکړو به کاپي کړئ دلته به پیسټ کړئ صحیح ده اسانه طریقه ده هېڅ مشکل نشته دی په اوس وخت کې انګلیسي د ژبو هېڅ مشکل نشته دی نو دغه به تاسو دلته زه یو پرامپټ لیکم او هغه بیا تاسو ته شو کوم ښه ویډیو زه هغې پورې ودروم ښه دا ما ولیکلو سمه ده دلته به زه تاسو ته نښه کوم دغه به تاسو بیا پسې ووهئ دا اشنا علامه سمه ده چې کله ووهله تاسو به دې ته منتظر شئ ګوره دلته سیکنډونه اوړي او تاسو ته دغه ویډیو جوړوي زه به دا دې ته صبر وکړم کله چې دا سیکنډونه پوره شي تاسو به دې ته منتظر شئ ښه دا د ویډیو په جوړېدو حال کې دا ما ورته ولیکل ما چې تاسو ما تاسې ویډیو جوړه کړئ چې یو جنۍ استاذه وي ګرل ټیچر وي او هغه درس ورکوي په سپینه تخته باندې ګوره ما ته دا ویډیو جوړه کړله اوس زه دا ویډیو پلی کوم ښه دې ځای نه به تاسو دا پلی کوئ او په دې ځای نه به تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ اوس زه دا پلی کوم تاسو خپله وګورئ ما چې څنګه ورته ویله چې درس ورکوي یو ګرل ټیچر وي نو هغه په سپینه تخته باندې دا د درس ورکوي نو تاسو هر رقم زه یو بل پرامپټ لیکم صحیح ده تاسو وګورئ د سره هغه به درته یو بل ډول جوړ کړم نو هغه هم تاسو وګورئ چې زه دوی ماته څنګه جوړوي ښه د درې ویډیوګانو اجازه په یو اکاونټ باندې شته دی ښه دا د ویډیو جوړېدو په حال کې ده وخت یې پوره شو ماته به اوس ویډیو جوړ کړي ښه دا دی ګورئ ماته ویډیو جوړه کړله هماغسې چې ما ورته ویلي یو پښتون ځواني سړی وي او هغه کلي په کوڅه کې ګرځي نو دا زه اوس پلی کوم چې آیا رښتیا هم داسې ویډیو ده که نه ده د دې نه پلی کېږي د دې نه ډاونلوډېږي صحیح ده
دا زه پلی کوم. ګورئ هماغسې تاسو به هېڅ فکر ونه کوئ چې دا په اے آی جوړه شوې ده، بالکل ریل ویډیو ده. نو دا ویډیو په اے آی باندې جوړه شوې ده. اے آی پرمختګ تاسو کتلی شئ. زه دا ډاونلوډ کوم هم ځان سره د دې ساده ډول ډایرکټ ګالري ته ډاونلوډېږي. نو ملګرو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي د یوټیوب چینل سبسکرایب کول مو هېر نشي، ویډیو لایک او شیر کړئ، کمنټ هم راته وکړئ کومه پوښتنه لرئ یا کوم غواړئ چې آینده کې موږ په هغه باندې ویډیو جوړه کړو نو کمنټ هم راته وکړئ. نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم. الله په امان.